که دا ویډیو چا پوره ونه اورېده نو هېڅ یې نه دی اورېدلې. د واده اوله شپه مې وه، تقریبا د شپې 12 بجې وې. دروازه مې خلاصه کړه، هغه په بیډ ناسته وه. سلام مې واچاو، ومې ویل اجازه ده؟ څه یې ونه ویل. بې له اجازې ورغلم، له نږدې مې سلام واچاو، له هغې خوا هم نرم وعلیکم سلام ځواب راغی. ومې ویل تا لمونځ کړی؟ ورو یې وویل هو ملا صاحب. ومې ویل څنګه غوسه یې؟ ارام یې وخندل. ومې ویل څنګه داسې یو موټی ناست دی؟ اوس په ډاډه زړه کښېنه، وروسته به ګورو. ورو په شرمېدلي غږ یې وویل ته مې خورې ځکه داسې ناسته یم. ومې ویل زه غواړم ستا په زنګون ویده شم. څه یې ونه ویل. ورنږدې شوم، د هغې په زنګون مې سر کېښود، ډېر ښایسته عطر یې وهلی و. ومې ویل ته خبره نه یې چې زما عطر نه خوښېږي؟ ویې ویل د ځان دپاره مې وهلی، ستا دپاره نه. ومې ویل ستا هېر شوي دي؟ زه ډېر زر خفه کېږم. ویې ویل اوس هم ماشوم یې؟ ومې ویل نه، اوس لوی شوی یم، نه خفه کېږم. ومې ویل رښتیا اوس هم په خلکو خولې لګوې؟ لږ ټایم غلې وه او بیا یې وویل هو. د هغې لاس مې په خپلو لاسونو کې ونیوه. ومې ویل الله څونه ښایسته مېندې دې په لاسونو لګولې دي. ویې ویل تا ته یې څه؟ ومې خندل. ساه یې لنډه لنډه کېده. پورته شوم. ومې ویل ستا زړه خو داسې درزېږي لکه چې ښه ستړې شوې وي. بېرته مې بیا د هغې په زنګون سر کېښودو. ومې ویل زه دې خوښ یم؟ ورو یې وویل نه. غلی شوم، پوه شو چې خفه شوم. ویې ویل زړګیه زما لوی ارمان پوره شو چې تا سره یو ځای شوم، دا لیونۍ خبرې مه کوه. ومې ویل ټوکې مې وکړې. یو ورو څپېړه یې مخ ته راکړه. لږ وروسته یوه مسته لګته ورور راکړه. ویې ویل پورته شه رزیله چې لمونځ دې قضا کېږي. خوب مې لیدو. دا نو زموږ د سنګل خلکو خوبونه دي. الله دې په موږ تاسو ورحمېږي. په کمنټ کې امین ولیکئ.